سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ملګری ادریس جمال په خپل چینل کې ټولو ګرانو مینوالو ته هرکلی وایم. امید در به کوم چې روغ به یې، جوړ به یې، خوشحاله به یې، زما غوندې به د ستړي ژوند نه مزې اخلئ. ګرانو مینوالو، نن موږ سره په خپل چینل کې زموږ استاد محترم، زموږ خوږژبی شاعر، ډېر ښکلی لیک کوي، زړه پورې شعر لیکي، حضرت زبیر صاحب چې د مردان د سیمې سره تعلق ساتي. راځئ ګرانو مینوالو چې د حضرت زبیر صاحب نه څو خوندور کلامونه د خپل ژوند او د فن باره کې یو څو خبرې وورو. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. ډېره مننه چې تاسو د هغه نوښار د سیمې نه دلته مردان ته راغلې او د خپل چینل دپاره زما سره لږه پیژندګلو کول غواړئ. نو زما لنډه پیژندګلو دا ده چې زه د تورو مایارو د بوکیانو په محله کې فضل قیوم کره په 9 اپریل 1958 کې پیدا شوی یم او ابتدایي زده کړه مې هم هغلته کې د مایارو په سکولونو کې وکړه او بیا د هغې نه پس دلته په مردان کالج ته رالم. ما پرایویټ بیا 12م 14م پښتو کې مې اردو کې مې وکړه، ورسره مې بي ایډ وکړو په سکول کې، استاذۍ مې وظیفه ده او پیشه ده. ورسره داسې وه چې په کال 1986 کې په دې مردان کې زمونږ ماما علي حیدر بادر هغه له به د ملګري شاعران ادیبان راتلل، نو هغه سره به زما ناسته پاسته وه. دغې ناستې پاستې د هغه شاعرانو ادیبانو د ناستې پاستې برکت و چې ما هم دا خواهش و، دا مې دغه و چې زه د لیکل شروع کړم. او په کال 86 کې چې کله هغې وفات شو، نو د هغې یوه ټولنه وه، پښتو نوې ادبي ټولنه. زه به د هغې ملګرو سره ناست پاست وم او لږ ډېر لیکل به م کول، زده کول به م. د هغې ټولنې نه ما چې دې ټولنې ته رالم، نو ما دا سوچ وکړه چې یاره داسې اجلاسونه کېږي، ملګري راشي خپل کلامونه ووایي او بیا خواره واره شي، نو څه داسې بنیادي غوندې کار پکار دی چې وشي چې لکه محفوظ وي. نو ما ملګري دغه کړه دې ته راجوړ کړه چې مونږ د دې ځای نه یو رساله شروع کړو. نو مونږ دلته مردان نه د پښتو نوې ادبي ټولنې نه میاشتنۍ یوه ناموس په نوم باندې رساله شروع کړه. په هغې کې به د مختلفو شاعرانو ادیبانو کلامونه، افسانې، مضمونونه دا چاپ کېدل او تقریبا 2 کاله دغه رساله چاپ شوه. د هغه ټولنې نه زموږ د ملګرو په مرسته باندې زنځیر نومې یو کتاب چاپ شوی، یو تذکره وه، وړه غوندې تذکره وه. بیا د ملګرو سره څه اختلافات راغلي، نو مونږ هغه رساله بنده شوه. زه ترې راضي خوا شوم، خو هغه ملګرو بیا د ننګ ناموس په نوم هغه رساله دوباره چلوله. په کال 1990 کې زما یو ملګرو په جرمني کې تنویر شاه کمال نوم یې و چې ډېر ښه شاعر دی، هغه ما سره دغه شو. هغه ویل چې د مردان نه د ګلبن په نوم باندې یو 3 میاشتنۍ رساله چاپ کړو. نو ګلبن داسې رساله وه چې هغه ډایجسټ شکل کې ډېر غټه 1.5-200 مخه رساله وه، د ټولې پښتونخوا بلکې تر افغانستانه پورې و. پکې موږ مراکیم چاپ کړي، موږ به پکې شاعري او ادب د کول دغه 2 رسالې د هغې چاپ شوې وي. په 2000 کې هغه بیا بنده شوه چې د هغه طرف نه پیسو راتګ بند شو. په کال 2003 کې زه به اندیش شمس قمر سره، ډاکټر اسرار سره، اندیش شمس قمر د خدای پاک وبخي، محمد اقبال صاحب د خدای پاک وبخي، هغې سره د ناستې پاستې برکت و. نو اندیش شمس قمر سره به چې زما ناسته پاسته وه، هغه ما ته زړې خبرې کولې. د هغه نارینه اولاد نو هغه به هم ما ته ضرورت و، ما به هم د زده کړې په نیت باندې هغه سره د هغه شاعري مې خوښه وه، ناست پاست به هم ورسره، وخت به مې ورسره تېرو. نو هغه به ما ته ویل چې یاره د پښتنو د زوړ ژوند په دې حواله باندې څه نه چا څه کتاب لیکلی دی، نه څه دغه شته، نو که داسې څه کوشش وشي. نو ما د هغه په ډاډ باندې، د هغه په مرسته باندې یو خپل کوشش شروع کړو. نو ولسي رنګزار په نوم باندې مې یو کتاب ولیکه په کال 2003 کې. د هغه کتاب په حواله باندې دا لنډ غونته کې معلومات تاته در کوم. داسې دي چې په دې کتاب باندې دی باچا اجمل خټک صاحب لیکلی ده، ډاکټر اسرار صاحب د ژبې ژوند، د کام ژوند، د عبدالکریم بریالي د کوټې سره تعلق ساتي، هغه پې د ولسي رنګزار تعارف کړی دی. د کتاب ولسي رنګزار نوم دی. محمد اقبال زما په حواله باندې خپل پیژندګلو لیکلی، یو خاکیه زما لیکلی. اندیش شمس قمر صاحب
شاپان باندې لیکل کړي دي کتاب په حواله باندې نو په دې کتاب کې شپږ بابونه دي شپږ بابونه دا زموږ د ټولنې سره تعلق ساتي زموږ پخوانی ژوند دی ورومبنۍ ګوره پښتانه نومونه مونږ چې نو په کور کې نومونه ماشومان لګدو نو د پردو سندرغاړو لوبغاړو نومونه راخلو دا هغه کېږدو که نه د دې په حواله باندې معلومات دي لکه ته وګورې داسې تر آیات کې نو ځینې زمانه کې په ټلویزیون باندې یو کردار داسې چې د هغې نو څوک متاثره شي نو خپل بچي هغه نوم بیا خپلو ماشومانو لیکي دي ویره دا چې کوم دی ډېر ښکلي نوم دی زموږ پخوا نومونو لکه زما د نیکه چې نوم دلیل بابا د زوی میرداد نوم بیا د هغه زوی کریمداد نوم نن سبا دا نومونه څوک لیکي دي دا اوس لکه زموږ په دغه چې کوم دی زموږ په زنانو کې لکه چې کوم نومونه نن سبا ماشومانو لیکي دي نو هغه چې ډرامې کومې کتلي یو د انګریزانو د انډیا والا او د نور پاکستاني ټلویزیون باندې کوم پروګرامونه کېږي هغه نومونه کېږي هغه نومونه دي او د نوم معنی ته سوچ نه کوي چې دې څه معنی ده دې څه معنی ده خو پردي لوبغاړي پردي سندرغاړي پردي دغه داسې د اسامه نوم لکه اوس اسامه بن لادن دغه راغی نو اسامه نومونه ډېر شو یا صدام نومونه ډېر شو که نه ښه نو په دې دغه کې پښتانه نومونه خلک ولې نه ږدي چې دې ځمکې او دې خورې سره تعلق ساتي سرونه دستارونه پکې یو بل باب دی چې زمونږ پخواني اتلان د هغې ذکر دی د هغې کارنامې دي په لنډو ټکو کې په لسطو کرښو کې لکه خوشحال بابا هغه سره ایمل نور چې کوم زمونږ پښتانه دغه دي که نه ګجو خان او داسې ډېر ښه بیا بل باب دی پکې گلزار د درویشانو زمونږ په دې سیمه کې چې کوم زیارتونه دي نو هغې د دین دپاره چې څه کار کړی دی د هغې لنډه پېژندګلو چې په هر علاقه کې داسې زیارتونه شته دي شهیدان دي نو هغه د هغې چې خپل نوم یې څه دی او د هغې څه پېژندګلو ده ښه ولسي ځواک په ټولنه کې غم ښادي چې څنګه کېده د هغې ذکر دی پکې لکه یو ماشوم چې په یو کور کې پیدا شي د هغه د پاپ پل نه واخله تر د هغه د مرګه پورې چې هغه له حد ته کوزېږي په دې باب کې هغه ذکر دی غم هم په هغه باندې راځي ښادي هم په هغه باندې راځي واده هم په هغه راځي کویدن هم په هغه راځي په هغې سره چې کوم تړلي بیا نور خبرې دي رسمونه دي رواجونه دي هغه په دې ولسي ځواک کې شته حجره جومات زمونږ حجره اوس خو حجرې ختمې دي حجرې خو بالکل اوس ختمې شوې که نه نو دا حجرې او د جومات د دغې پېژندګلو د هغې قدرونه یاد کړي شوي دي کرونده ده کرونده چې کوم اوس مشیني زمانه ده تریشر راغی ټریکټر او داسې نور دغه راغله او ژوند بدل دی خو پخوا چې کومه کرونده او په هغې کې به غوبلې وي اشرې به وي او جغ یوي که نه هغه چوپال او لکه پخوا مونږ دا خبر ورو مشرانو نه چې کله به غوبل نو دوی به ویشلې به وکړي او د ګوړې په شربت کې به وله واچولې نو هغه یو ښکلی ژوند و لکه اجتماعي ژوند و هر سړی به د هر سړي په کار راتلو نن سبا خو چې کوم دی لکه ایوې شوې دا ټریکټرې شوې ماشینان شوه اوس خو مې دا اورېدلي چې یو ماشین داسې رو دی چې یو سړی به دناستي نو هغه به ګېډۍ هم کټ کوي تړي هم او درېشلګۍ هم او بوجې هم تړي بلکل نور ژوند داسې بدل د څلوېښتو کسانو کار یې چې کوم دی یو ماشین نه لیوسه او وخت یې دغه کړی دی دا ده خو هغې سره به زمونږ په هغې کې بیا ژبه پرته وه څنګه به په هغې کې ژبه کرونده وه لکه دا ګوره جغه نو ویل به دا سړی ډېر بې جغه دی یا ناجغه دی ګورې جغ کولبه تړل او هغوی ته په دغه کول یا بوس بادول دي چې به کوم بوس بادول که نه دا پلانکې هسې بوس بادوي نو دا اوس ژبه وه نو بوس بادول خو عملي طور باندې به دغه و چې غنم به دغه شو نو ویدې بوس بادوي نو لکه دې دروغ وي دې هسې د ځانه لګیا دی دا اوس ژبه وه ښه نو کرونده بیا خوراک ساک چې زمونږ پخواني خوراک ساک به څنګه و نو په دې باب کې د هغې ذکر دی ښه تبرداري بل باب دا دی چې زمونږ رشتې اوس خو دي وایي انټي او کزن دی او دا زما دا د دنیا نومونه چې کوم دی هغه لکه دا فرست کزن دی او دا سیکنډ لکه دې کې تاسو وایي چې تبردارۍ کې به مونږ هغه ترله اورې تربورو رو ویرا چې کوم د پښتو ټکي دي که نه نو هغه او د هغې معنا او د هغې لږه پېژندګلو ښه بیا بل باب دی خپله کوره ګوله چې پخواني کورونه به څنګه وو ته به د کور په ور باندې ورننوتې د هغې ډوډۍ په هغې کې دننه چې به کومه نقشه وه په دې باب کې هغه وړاندې شوې ده لکه په هغې کې به منډه وو په هغې کې به غوجل وو په هغې کې به اخور بو دالانو کوټګۍ به که نه یا د سپیا کې به یې تپلې بره به یې کېښودي کوټه کوې به که نه ګړونج به و منګې به و چاټۍ به وه
دغه په کور کې چې درنه نسو په کوټه کې بدن نسو رانجو د پاره بر راجړو مو ډیوډه ته داسې ډیو په یو دغه کې خدا بجلی واغه دغه نو اوس زمانہ بدل دغه جون ته وګوره په دې باب کې د کارونو حواله باندې لکه دا غمزه باغ دغه جون ته وګوره جون څه دی هما کار دی او نو په دې پانو کې ما د پښتنه ټولنه کې چې کوم هنرونو کوم د خلکو کارونو روزګارونو د هغې ذکر کړی لکه جرندګړې به وپکې کوچوان به وپکې ګوجر به وپکې چمیار نایي ټیټاري داسې مختلف ډېر دا چې د چا ورسره کار تړلی و هغه خپل نوم او خپل کوچې به و که نه داسې بل جامه پیزار د پخوانو خلکو جامه پیزار بسو پیزار به د کڼاوو د پڼو دغه نه راوړی د هغې پټکي و د هغې شملې و د هغې دا ذکر دی ساندې و ویرونه دا داسې یو باب دی چې په دې باندې په کوم کور کې به غم وشو نو د هغې چې به کوم ساندې وي کومې جړاګانې به وي کوم ویرونه به وي نو هغه به ذکر د هغې معلومات په دې کې دي داسې به و چې ځینې کورونه به داسې چې هغې ته به جنازه پرته و هغې به په ساندو کې ټپې ویلې لکه داسې ټپه چې ګوره پلانکي خفه نه شي هلته پلانکي دې ستا به ډېر قدر کوي نه که نه یا دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما په بېننګو خلکو مه سپاره مینه داسې په خپل خپل جذبات به یې څرګندولو او هغه مړی به یې هم ستایه که نه نو خیري او دعا دې پورې راته ذاکر صاحب یو شعر رایلیږي وایي به مونږ ښایسته شي ماتمونه د چم د غم د ساندو سندرغاړي یو مونږ لکه هغه ذاکر شاه صاحب وایي چې لکه هغه وایي چې په غم کې به مونږ داسې ساندې وي چې په مونږ باندې به غمونه ښایسته وو بلکل دقه ساندې خیري او دعاګانې چې په یو کور کې دننه خیري او دعاګانې جنګ جګړه به راغله د زنانو ترمنځ نارینو زنانو سره یا داسې ماشومانو ته نو یا به هغې ته دواګانې کړي دي مشرانو نو هغه روک مشي یا خدای دې د مختلف دغه سره به میرات مشي او دغه که نه خیري به وي دعاګانې خیري به هم کولې لکه هغه به خیره به وه خو هغې به پټه دعا وه خیري به ځان لوي چا به زړه تل نه غوسې نه روغ کړي دعاګانې به هم کولې خدای د بونیر بازار کا دا اوس دعا وه لکه داسې به چا د خیره کوله وي کور د میردین جومات شه کور دی که نه دغه بیا په خیرو کې دعاګانې هم به وي خدای دې سټکورې روان کا خدای دې سټکورې روان مه کا داسې دم دروها په دې باب کې په دې پاڼو کې هغه علاجونه دي کوم چې به پښتنه زنانه یا نارینو په کور کې ځان په خپله به یې جوړول خپل به یې دغه کور لکه کورکمانو دا نرسوي یو سو بل سو سپرکې شوي د خېټې درد لپاره به سپرکې استعمالولې د داسې نورو دغه دپاره چې کوم دی لکه سرخوږي دپاره به هم داسې لکه زیړ لرګی شو دا دالچیني شو دا به په دغه کې ویښوله پتو کې به ویښوله دا به وسکره ژړۍ لړلو په تیلو کې به چې کوم دی نو دغه صدم درود به پیدا کړو یا زیارتونه په چا به ژړۍ راغلو په ماشوم باندې یا څه دا ستا وختي خو دغه وایي سره مخې جومات د زمونږ نوښار کې یو جومات دی سرې مخې چې ماشوم باندې سره مخه راشي نو هلته یې ولامبئ چې کور ته راولي روغ جوړي که نه دغه یا په زیارتونو ګرځولو هلته کې سریخه میخه تړلو ده په دې باب کې د هغې ذکر دی ښکار د دې خلکو مختلف د ښکار دغه اچو که نه طریقې به وي نو هغه طریقې هغه ښکار په دې کې ذکر راغلی دی د ښکار مختلف هر چا به څنګه ښکارونه کول په سپو به یې ښکارونه کولو په خپله به ګرځېدله مارغان به یې ویشتل یا دغه وو که نه میان او هر څه چې ښه میلې په دې ټولنه کې اوس هم میلې لګي خو هغه پخوانی میلې چې کوم وي که نه نو د هغې ذکر دی په دې کې په هر کلي به د هرې ورځې په مناسبت سره بېله بېله میله په هغه میله کې به خلکو څیزونه راوړل او اخېستل به یې د ټولو خلکو به هغه دغه
دا غزه نه دا میلونه سودا لکه یو ورځ یو لټاکلې او پاغي کې وایي چې کوم دی خلکو ته پته و چې په دغه روز به دغه ځای ته دا ټول خلک راغونډېږي څوک باګې روړي څوک به چرګې راولي څوک به چیلي چرګوټي اوسې لکه داسې کوم سبزیانې به وایي قسمه قسم د امروزې استعمال به چې کوم هغه ټول په میله کې وو نو هغه میلې دغه کنه ښه په دې کې شو دا بل باب دی څانګه ګلغوټۍ دا چې دی نو دا زمونږ هغه پخوانۍ سندرې دي کومې چې مختلفو سندرغاړو ویلي دي لکه ولګېده نانور په چنارونو داسې قسمه د هغې سرنامې دي چې د لوبې داسې دي چې تاسو وګورئ که نه نو پخوا به په دې لارو او کوڅو کې چې کومو ماشومانو لوبې کولې نو هغې سره به ژبه تړلې وه لکه دا وه لوړغۍ یا دې څه لوړغۍ کې که نه لوړغۍ لرګي به هغې جنګول په لرګو باندې د لرګو به دغه به سکر خمر خبره راښکله نو د لارو کوڅو لوبې هم وې دا چې اوس کوم کرکټ کې فوټبال او والیبال او بیډمنټن او دا لوبې دا نه وي چې پخوا کومې لوبې نو د هغې ذکر دی په دې کې ښه بیا د لوبې د جینکو چې به کومې لوبې کولې نو د هغې ذکر دی پکې د هغې ما څه لږه ډېره ذخیره د مشرانو نه راجمع کړې وه او په دې کتاب کې په دې باب کې مې هغه لیکلې ده لکه د لوبو داسې چې یو کور ته به ماشومان به راجمع شو یو کور ته به ودرېږي نو پلانکې لوبو له راوځه اورې ساګو ډوډۍ پرېږده خپل همزولو له راوځه بیا به په کوڅو کې لوبې کولې نو چې کومې لوبې به یې کولې نو هغې کې به هم هغه لوبې به هم کولې عملي طور باندې او ورسره به یې سندرې هم ویلې لکه مونږ وایو که نه چې زمونږ په دور کې مونږ چې کله واړو زمونږ د دور نه پس بیا مونږ هغه لوبې نه لیدلې لکه مونږ چې واړو زما تقریبا دومره عمر نه دی زمونږ مشرانو چې مونږ کومې لوبې مونږ ته وایي نو هغه زمونږ په یادو کې نه دي خو لکه زمونږ په یادو چې کومې لوبې وې لکه تورمخې بابا غواړو په مخ څپېړه غواړو یو موټي دانې غواړو الله دې باران وکړي لکه دغه شان شم بیشم توته خطې شم یا اکو بکو سندر بکو دا به مونږ په خپل چم ګاونډ کې چې کوم ماشومان بوي ماشومان بو نو دا به هغې کولې اوس مو چېرته ونه لیده دا اوس هغه نشته ختم شو که نه ځکه چې کلچر دغه هر څه بدل شو دغه هم راغی ټکنالوژي هم بدله شوه هر سړی هر ماشوم سره په لاس کې موبایل دی ټابلیټ دی لیپټاپ دی کمپیوټر دی ټیوشن دی سکول دی نو د ماشوم د لوبو هغه وخت چې کوم دی هغې کم کړی دی په دغه لوبو کې ګوره ګنجې لرګي درانجي پنډوسونه به یې جوړولو ګونګه روجا خسڼې که نه چونګې د لرګي کوڼې انګې مل دې څوک دي شاټوپې داسې د مختلف لوبې وایي ښه بل یو باب دی په دې کې کیسه کیسو ته لاړه هغه داسې وه چې د پخوانو زنانو به اکثر خپلې نوسې ځان سره کېنولې نو هغې ته به د نالیدلي ځایونو د پیریانو او دیوانو کیسې کولې هغه کیسې به دي روانې وې هغې کې به تجسس هم و هغې کې به دغه هم دلچسپي هم به و ماشومان به هغې ته راټول وو چې تر څو به نه وده شوي خو به له نور راغلي لکه ټول نه مشهوره گنجې کیسه که نه داسې هغه نیمکونې روره مونږ چې واړو مونږ ته لکه نیا به راته دغه کیسې کولې مونږ به داسې کور کې کېناستو نو دغه شان کیسې مونږ اورېدې بلکل دغه هغه کیسې چې کوم دي که نه نو د هغې ذکر د هغې منظر پس منظر یو څو کیسې مې چېرته نه را پیدا کړې لس اتۀ کیسې په دې کې په دغه پاڼو کې محفوظ دي په طول تللي دا یو بل باب دی په طول تللي دا داسې باب دی که نه چې دا ما متلونه راغیشتي دي او هغه مې په خپلو شعرونو کې ځای کړي دي لکه یو متل باندې ما څلور دغه یو دوه شعرونه لیکلي لکه اوس یو متل دی چې د تمې هر یو ځای خالي دی یا الوتې مرغۍ بیرته په لاس نه راځي که نه او په دې باندې خو خیر هغه موسی خان د ګل محمد بیتاب صاحب ورور دی هغې یو کتاب هم لیکلی متل او د هغې کیسه داسې یو دغه غټ کتاب هغه چاپ کړی د متلونو کیسې د متلونو کیسې نو هغه ته بیا چېرته کې دغه که اوس بل یو دغه ګوره یو خدای مې نه دی خرڅ کړی نو دا ما په دې شعرونو کې دا دغه کړی چې هغه تا چې را شړلی یم د کوره هغه تا چې را شړلی یم د کوره لا تر اوسه مې خپل ژوند سیزي بې اوره او خدای مې هم نه دی خرڅ کړی حق حیران یم چې د مرګ ګزار به اخلم لروره زبردست خدای مې نه دی خرڅ کړی داسې یو متل بل باب دی ټوکې ټکالې
د خلکو ټوکې ټکالې چې به یو بل سره څنګه وي لطیفې او هغه ټوکې ټکالې نو په دې باب کې هغه ځینې ټوکې ټکالې ما را یوځای کړي دي یا د ټوکو ټکالو سره تعلق لرونکي کردارونه په دې ټولنه کې چې کم پاتې شوي د هغې مې لږ ډېر ذکر کړی دی او هغې ټوکیان به وو هغې به باندې به اجرې دغه وي اجرې به آبادې وي خلک به یې خندولو لکه په هر کلي کې به داسې یو سړی و چې هغه به مسخرې به یې کولې هغه به ټوکې ټکالې کولې او هغه اجرې ته به یې خامخا هغه را بللو د هغې دپاره د هغې دپاره نو هغه ځینې هغه ټوکې ټکالې مې پکې یادې کړي د هغې هغه کردارونه مې یاد کړي ښه اوس دې اخري باب له راغلم چې خورم څښم تا کره درځم دا اوس داسې باب دی چې په دې حجره کې به مونږ ملګري به ناست وو نو هغې به یو بل ته دوڼې ویلې په هغې کې به ژبه تړلې وه اورې هغه دوڼې به څه هغه دوڼې به هغې یو بل ته د ازمېښت او د ازمایښت دپاره امتحان دپاره ویلې څه شیز به یې ورته یاد کړ اورې چې ایش تللو بیش تللو ګوټ کې للو که نه دا څه شی دی نو هغې به پرې سوچ کو وړوکي کولاري او ګودر ته به یې شړو منګې داسې یا یو بل سره به یې د ژبې د پریکټس لپاره چې کوم دغه کو که نه هغه ذکر دی په دې باب کې نو دا زما هغه کتاب دی اولسي رنځار د نثر کتاب دی دا په کال 2003 کې چاپ شوی دی د سوات نه چاچا کریم بخش او د پېښور نه دغه والا رایټر ګلډ دې له ایوارډونه مې ورکړي دي نغد انعامونه مې ورکړي دي او دویم ایډیشن مې تیار کړی دی اوس په مارکیټ کې نشته ډېرو ملګرو دې نه استفاده هم کړې ده په ډېرو دغه کې د پښتو اکیډمۍ ډاکټر بشرا چې کوم دی هغې یو کتاب لیکلی د ثوابې تاریخ او د ثوابې ثقافت نو د دې کتاب نه پکې ډېر مواد راغښتي او حوالې یې ورکړي دي بل کتاب چې و نو هغه داسې وه چې زمونږ یو ماما وړي حیدر بهادر تاسو ته ما ذکر وکړو په خپله پېژندګلو کې نو د هغه په حواله باندې مونږ دلته ولسي ادبي ټولنې او پښتو ادبي ټولنې یو پروګرام کړو چې کومو شاعرانو ادیبانو د هغه ذکر کو یا د هغه په حواله باندې کوم نظمونه ویلو نو ما هغه د هغه کیسټ نه ولیکل او هغې نه یو کتاب جوړ کړ د بهادر په نوم چې صرف او صرف د هغه ژوند یا دغه شاعرانو هغه دغه محفوظ پاتې شي د هغې په حواله باندې دا بهادر نومي کتاب دی د دې نه علاوه په کال 2009 کې د مردان نه یو پاسون رساله چاپ کېده چې نگران یې ډاکټر اسرار صاحب و یاد شاعر و ادیب او ترتیب ورکوونکي یا مدیر چې کوم دی نو زمونږ مشر شاعر محمد اقبال اقبال و په مارچ 2009 کې چې کله هغې وفات شو محمد اقبال اقبال نو دوی ما ته دا وویل چې یاره زمونږ پاسون رساله تا ته حواله کوو هر 2 میاشتې پس چاپ کېږي نو ما ورته ویل ټیک ده نو د اقبال نه پس خدای بخښلي اقبال بابو نه پس بیا ما د هغې ادارت سنبال کړ ډاکټر اسرار صاحب نگران دي او هر 2 میاشتې پس د مردان نه پاسون رساله چاپ کوو چې دا 4 مخونه لري او په دې کې د پښتونخوا او ورسره د یو خوا بل خوا شاعرانو ادیبانو کلامونه افسانې مضمونونه مقالې دا چاپ کېږي او تر اوسه پورې د دې سلسله روانه ده بله دا چې په کال 2015 کې 2014 کې اپریل محکمه ثقافت خیبر پښتونخوا علما یو کتاب چاپ کړ ستا خبرې ستا سندرې داسې وه چې دوی په دغه کې اخبار کې یو اشتهار ورکړ چې چا سره ناچاپه کتابونه پراته دي هغه موږ ته راولېږي چې موږ یې چاپ کړو د ټلویزیون له ما تقریبا 200 سندرې لیکلي په مختلفو موقعو باندې به دوی زما نه سندرې غوښتې ډېرو پروډوسرانو زما سندرې دغه کړي دي په هغې کې شوکت علي صاحب او فرمان الله جان مجید الله خلیل صاحب او محب الله شوقي د دې ملګرو په مرسته باندې ما ډېرې سندرې هلته ریکارډ شوي دي نو ما هغه سندرې کمپوز کړې دي په هغې کې ما یو 100 سندرو انتخاب کړو 80 نو هغه مسوده ما سره تیاره پرته وه محکمه ثقافت چې کله اعلان وکړو نو ما هغه مسوده هغې له ورکړه او هغې ته ستا خبرې ستا سندرې په نوم باندې کتاب چاپ کړ په دې ټلویزیون باندې چې زما د سندرو نه علاوه ما ټیلی فلمونه هم لیکلي دي په هغې کې بې ارزي مات کچ کولو یو سوال هغه داسې وه چې د فیوزي انسټرومنټو یو ډرامګۍ به وه په هغې کې به 15 سندرې وي نو ډېرې خو سندرغاړو باندې هغه سندرې ریکارډ شوي دي هغه ډرامګۍ شوي وه نثار خلیل د هغې پروډیوسر و شوکت علي صاحب د هغې نه مخکې د هغې یو دغه پروډیوسر و د دغې نه علاوه ما د
اندیش شمس قمر سره به د ناستې پاستې په وجه باندې ما د هغه خبرې اترې لیکلې جی هغه خبرې اترې داسې وي چې هغه به زما د پوهې دپاره ما ته څه خبره وکړه نو ما به هغه خبره ځان سره په یو پرزه باندې ولیکله کله چې هغه وفات شو نو ما هغه د هغې نه یو کتاب جوړ کړ هغه کتاب ما افغانستان ته ولیږه نو افغانستان والا هغه کتاب چاپ کړ د هغه کتاب نوم دی ستا خبرې ملغلرې تقریبا 200 مخه کتاب دی او داسې کتاب دی چې په هغې کې هغه د خپلې ټولنې په حواله باندې ما ته د پوهې دپاره ما ته نصیحت دپاره څه پیغامونه راکړي دي یا یې چې کوم خپل د زړه جذبات څرګند کړي دي یا په کور دننه چې د هغه کوم مسایل یا هغې بیان کړي خو هغه کتاب داسې و چې ما هغې کې دې ته کتلي دي چېرې د دې سره د لوستونکي څه دلچسپي شته او که نه نو ما چې افغانستان ته ولیږه نو د هغې د خدای پاک قدر وکړي د هغې وزیر پرې لیکله مو کړه او دیباچې هم پرې ولیکله او د خپل حکومت د طرف نه یې هغه چاپ کړ او ما له 200 کتابونه راولېږل ستا خبرې ملغلرې بل یو کتاب مې کمپوز کړی دی او یو ملګري امجد شهزاد ته مې د انتخاب دپاره لیږلی دی ګلبانګ زما د شاعرۍ مجموعه ده خو د دغې نه علاوه شمس قمر اندیش چې کله وفات شو نو ما د هغه کتاب پیمانه د غزل د هغه د شاعرۍ کتاب نو چاپ شوی دی ملګرو به ترې غوښتنه کوله نو ما هغه کتاب کمپوز کړ هغه کتاب مې ورله چاپ کړ مولف یې د هغه یو بل کتاب و فخر افغان هغه په باچا خان پتلین باندې د هغه مرثیې د هغه کیتې د هغه شعرونو هغه مې په 4 ځل باندې چاپ کړ یو ځل هغه چاپ کړو بیا یو 2 ایډیشن ورله اکمل لیونی چاپ کړو نو دا 4 ایډیشن ورله بیا ما چاپ سر جی الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي دا شان د خپلې مورنۍ ژبې خدمت کوئ او رنګ یې راوړی دی خلکو به ترې زده کړې هم کړي دي دا کومې ټیلی فلم چې تاسو کومې لیکلي دي ما خپله کتلي دي هغې نه خلکو ډېر لکه داسې د مقصد خبرې دي په هغې کې چې سړی ته څه زده کړه وکړي او سودا نور تاسو چې کوم کتاب لیکلی دی ستا خبرې ستا سندرې یا اولسي رنګزار په دې خو چې کوم دی بالکل د څه ویلو شان ځکه نشته چې دې کې زموږ ټول کلچر زموږ ټول کلتور پټ دی زموږ پښتو کلتور چې کوم دی ټول په دې کتاب کې راغونډ شوی دی او په دې کې دی نو دا چې کوم دی ډېر غټ کار دی د پښتو خدمت تاسو کړی دی پښتو له خپل ژوند وقف کړی دی الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي دا یو نظم درته وایم ارشاد جی ادریس صاحب چې دا خپل زوی ته نصیحت په دې نظم کې ما متلونه راځي کړي دي نو خپل زوی ته مې نصیحت لیکلی دی چې هم په منت هم مې په زور ویلي دي دا مې خپل زوی ته لور په لور ویلي دي زما دا څو خبرې یاد لره د زړګي کور دې پرې آباد لره چې واک اختیار د زندګۍ درکوي روزي رسان خدای به ډوډۍ درکوي په خپله ګېډه خپل ځان مه شرموه مه د پردي خیرات نه سپي ځغلوه زبردست پردی تالی په خپل تالی خوړی شي بوج دومره ډېر چې سړی وړي شي او ګټه کوه د خپلو مټو په زور خورا او خوروه هم په کلي په کور او په حرکت کې برکت ډېرېږي کته چې باندې وي کټوی پخېږي زبردست او راستو بیا د چا پروا مه کوه د ژوند په لار ویره د چا مه کوه اوښان ساتي دروازه دنګه ساته زبردست خپل لوی واړه د پردي جنګه ساته زبردست او چې څوک لاس درکړي ورله زړه ورکوه خو خپل اختیار بل لاس له مه ورکوه زبردست او د تربورانو د خدای لرې ساته بد تربور بد ځای له ملګرې ساته او مه په پردي لاسونو وژنه ماران او د چل ول یارۍ ته مه سپاره ځان په ظلم زور کې هر مظلوم له ورځه هر یو ناتوان بوډا ماشوم له ورځه زبردست ډېر ښکلی او د خپل پردي ګاونډي خیال ساته پردې له دنګ د کور دیوال ساته زبردست او ښځه د کور او یا په ګور کې ښه ده نه چې د کلي شر او شور کې ښه ده زبردست د خپل صادر سره د خپې غځوه قدر د هرې لوپټې هم کوه خپل او پردی فصل چې نه پیژني هغه خو خر دی او خر څه پیژني او د سپي لکې نچکې نه نیغېږي نه هګۍ چېرته پټګۍ بدلېږي او چې خدای یې نه که پیر بابا به یې څه که پیر بابا به یې څه که خوره د خپو دې د هر چا رانجه که زبردست او پردی ټوپک په اوږه مه سوروه مه په تیار جنګ کې خپل اس سروه
لخکر کې رستو ده په سر راځه وطن د خپل په لر و بر راځه مه جنګ کوه د زنده‌آباد په نارو زما اعتبار نشته په دغه عصرو چې اور کرې د اور لمبه برې دی چې څه کرې زوی هغه برې دی د پردي باټ نه برجو خپله ښه ده خپله کوڅه دی د کابله ښه ده زبردست او د نفس خبره ناروا مه منه ناحق وینا د میا مولا مه منه سخته که هر رنګ وي په ځان تېرېږي سپي به غپېږي او کاروان تېرېږي زبردست او د بل په درد او غم ښه ډېر دردېږه ابه سجره جومات کې مه وایېږه په دروغجن سړي لعنت ورېږي او کبرجن د خدای دښمن یادېږي په دروغجن سړي لعنت ورېږي او کبرجن د خدای دښمن یادېږي او په هر یو ښه کار کې تلوار پکار ده یاد لره جرنده د پلار په وار ده او د طبیع سر دی د ګلې نه ساته ژوند په هر حال د بېوسۍ نه ساته پښتو کوه په غیرت سر ورکوه په سخاوت کې مال و زر ورکوه پښتونولۍ کې سرکوزي مه کوه زبردست پښتونولۍ کې سرکوزي مه کوه خوب په پردي کټ او پوزي مه کوه په میم زرما ټوله زما مو ورځه سینه ایستلې په هر چا مو ورځه او مه چاپلوسۍ کې در په در ودرېږه ښه دروند سړی په خپل سر ودرېږه زبردست چې سر حیات وي نو ټوپې ډېرې دي د کلي مشر له ډونګې ډېرې دي عقل بې عقلو نه زده کېږي اوره خدای دې نصیب که د خپل قبر خوره ټبردارۍ کې ځانځاني مه کوه په پردي کلي کې په ټبردارۍ کې ځانځاني مه کوه په پردي کلي کې خاني مه کوه عمر د ژمي مازدیګر د زویه ګټه یې وخت علم او هنر د زویه پردي راوړي د چا نه خپلېږي دلته خو خپل هم په نازله خپلېږي د غل غدۍ او د بیلګې نه لرې تخته د داسې ورځې شپې نه لرې سهار د ورځې مزدورۍ پسې ده مه د چا مال او مه خانۍ پسې ده ته د چا عیش عشرت ځواني څه کوي د خان لیډر سناخواني څه کوي زبردست ته د چا عیش عشرت ځواني څه کوي د خان لیډر سناخواني څه کوي خپله خاني چې د نصیب کې نشته خپل کار کوه د چا خاني څه کوي زبردست ډېر ښکلی زبردست لوی نصیحت دی په نصیحت کې ډېرې خبرې دي خو د متلونو په دغه متلونو لکه هر یو دغه کې هر دویمه مصره کې متل دی او ډېر لکه دا ټول هغه متلونه ټول د کار متلونه دي او زوی ته نصیحت دی ډېر ښکلی دا مې پرې قبول کېږي ارشاده چې د پیغلتوب د نادانۍ عمر د ډېر لږ دی د پیغلتوب د نادانۍ عمر د ډېر لږ دی لکه په خیال ګرځه جینۍ عمر د ډېر لږ دی ډېر ښکلی او په سره ډولۍ کې به دې وړمه د سندرو په شور په سره ډولۍ کې به دې وړمه د سندرو په شور د پردي کلي ښاپېرۍ عمر د ډېر لږ دی ډېر ښکلی زبردست بس دې څو ورځو کې به ګل شي بیا به وریږي بس دې څو ورځو کې به ګل شي بیا به وریږي یا زنګېدونکي ګلغوټۍ عمر دې ډېر لږ دی ډېر ښکلی زبردست او د خپل وطن د موسمونو نه خوندونه واخله د خپل وطن د موسمونو نه خوندونه واخله د دنګې غاړې شهزادګۍ عمر دې ډېر لږ دی ډېر ښکلی زبردست او ګلونه مو مروړه لاسونو کې هزار به وکړي ګلونه مو مروړه لاسونو کې هزار به وکړي ماخله هزار یلې ونې عمر دې ډېر لږ دی ډېر ښکلی زبردست او دې ګلدرو کې د وطن به دې ګلبان کړمه زه دې ګلدرو کې د وطن به دې ګلبان کړمه زه زما د مینې خاموشۍ عمر دې ډېر لږ دی زبردست او د ځمکې کیت کې دې د شمار دغه یو څو ورځې دي د ځمکې کیت کې دې د شمار دغه یو څو ورځې دي حضرت زبیره د ځوانۍ عمر دې ډېر لږ دی ډېر ښکلی زبردست او د پیغلتوب د نادانۍ عمر دې ډېر لږ دی لږه په خیال ګرځې جینۍ عمر دې ډېر لږ دی زبردست ډېره مننه یو جهان مننه ښه ده وباد راته اوسئ چې په دومره مصروفه وخت کې تاسو د مصروفه ژوند نه موږ له یو څو لمحې را جدا کړې او موږ له مو راکړې ستاسو دا خبرې زموږ لپاره ډېرې ګټورې ډېرې د کار خبرې وشوې امید کوم چې د ګرانو مینوالو به ستاسو دا کتابونه ستاسو دا لیک ستاسو غزل او ستاسو نظمونه ډېر خوښ شي د پښتو ادب دپاره چې تاسو کوم خدمت کړی الله دې د هغې اجر تاسو له درکړي او امید کوم چې د دې پروګرام نه ستاسو د خوندورو خبرو نه د دې خوندور معلوماتونو نه او د خپل کلچر باره کې چې تاسو کومې خبرې د خپل کلتور باره کې چې تاسو کومې خبرې وکړئ د ګران مینوال به د هغې نه ډېر خوند واخلي
جی ګرانو مینوالو دا موږ سره حضرت زبیر چې د مردان سره تعلق ساتي ډېرې خوندورې ګټورې خبرې ورسره وشوې. امید کوم چې ستاسو به هم خوښې شوي وي. تر بل پروګرام پورې ما ادریس جمال زمونږ استاد محترم حضرت زبیر صاحب لا اجازت ورکوي. شپه مو په خیر، ورځ مو روښانه. د لوی الله په امان.